خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. رسول شاه تنها نه پس ښاغلي محمد کریم امین له په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوې، په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوې، په جومات کې د ایمان په رڼا جنګ دی، او که په شپه وشي خوشپه شي مومه شي، که په شپه وشي خوشپه شي مومه شي، مړه دا خو سم د ورځې رڼا جنګ دی، او د مشرق انغري ځکه لاساړه دي، د مشرق انغري ځکه لاساړه دي، ایشیا کې د وسلې د سودا جنګ دی. په دې شعرونو باندې محمد کریم امین له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلامونه راشه که مې ګورې تماشې ته راشه، غرور راشه که مې ګورې تماشې ته راشه، کاڼي راورې د هر لورې تماشې ته راشه، او ښه پرې خبرې چې پلی غوندې دود خېږلې ما، ښه پرې خبرې چې پلی غوندې دود خېږلې ما، او په تن مې سرې لمبې دي پورې تماشې ته راشه، او په یوې بلې پسې جوختې حدیثې خو وینې، په یوې بلې پسې جوختې حدیثې خو وینې، لا به پېښېږي څومره نورې تماشې ته راشه. او غزل ده چې ستا خواږه خواږه یادونه را په زړه شي کله، چې ستا خواږه خواږه یادونه را په زړه شي کله، خوب او خندا یوسې د ځان سره چې شپه شي کله، او لکه شبنم ستا خاطرات مې د زړګي په ګلدان، لکه شبنم ستا خاطرات مې د زړګي په ګلدان، ورباندې اوري غلي غلي چې تیاره شي کله، او د سحر ستورو نه د هغه وخت پوښتنه کوم، د سحر ستورو نه د هغه وخت پوښتنه کوم چې سپېدې وچو دي رڼا غوندې خوره شي کله، او زړه ته د صبر کیسې کړم خو راته داسې وایي، زړه ته د صبر کیسې کړم خو راته داسې وایي، محبت هم شي زپا چې څوک زړه شي کله، او بېلتون دې قدر را معلوم کړو بیا دې نه زوروم، بېلتون دې قدر را معلوم کړو بیا دې نه زوروم، که مې نصیب د دیدن بیا در سره وشي کله، او امینه خیر ده امینه خیر ده خپل صبر کوه زړه مه تنګوه، امینه خیر دی خپل سفر کوه زړه مه تنګوه، بیا دې هم زه نه پرېږدوم چې حالات ښه شي کله. مننه. دا ښاغلی محمد کریم امین سے